کتونکو د نننۍ ورځ دویم ویلاګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په دې ویلاګ کې به زه تاسو ته په افغانستان کې یو قاتل ته کل عام سزا ورکړې شوې ده. نو په دې باندې به زه رڼا اچوم، په دې باندې بین الاقوامي پریشر او رد عمل څنګه راځي او د طالبانو د حکومت چې کوم رد عمل دی په دې باندې هغه څه دی. په دې باندې به لږ زه رڼا واچوم چې د ګردیز سیمه ده پکتیا کې، د افغانستان پکتیا ګردیز سیمه کې یو کس چې کوم قتل کړو او اخبارات دا وایي وایس اپ امریکا یا نور چې کوم اخبارات دي هغوی دا وایي چې دا قتل دغه کس کوم تیر حکومت په هغې کې کړو، بیا وروسته د طالبانو حکومت راغلل او بیا چې کوم مدعیانو یا نور چې کوم اګریوډ پارټي وه هغوی طالبانو له راغلل او هغوی خپل ټرایل چې کوم دی د هغوی هغې په ذریعه باندې طالبانو دغه کس له نن په باقاعده توګه سزا ورکړې ده. سپورټ سټیډیم ته په ګردیز سیمه کې دی بوتلی او هلته چې کوم دی کوم چې متاثره پارټي وه د چا نه چې قتل شو هغه کسان راوستي او د هغوی په لاس د هغه کس چې کوم دی خپل انجام ته ورسېدو. د دې وروستو یعنې سمدست د دې واقعې وروستو په بین الاقوامي سطح باندې د طالبانو چې کوم دا سزا وه هغوی ورته وایي چې دا زموږ آیني او شرعي سزا ده. نو په دې خلاف ډېر زیات چې کوم دی رد عمل مخې ته راغله. د ټولو نه غټ رد عمل اقوام متحده لخوا راغلی. ریچارډ بینټ څوک چې د اقوام متحده د هیومن رایټس یعنې د بشري حقوقو لپاره خصوصي ریپورټر دی، هغه په دې باندې سخت رد عمل ورکړی دی چې به د طالبانو دا ګام غیر انساني دی او دغه رنګ کولاو د خلکو د قتل سزا چې کوم دا یعنې قصاص چې کوم دی هغه د هغې نیګیشن کړی دی چې دا نه دی کول پکار. بیا د دې نه علاوه چې کوم نور بین الاقوامي هیومن رایټس ټیمونه دي هغوی هم په دې باندې شدید رد عمل ورکړی دی. زه به لږ د ځان نه خبره وکړم چونکې طالبان دا مسله اسلامي مسله ګڼي، یعنې چې کوم قصاص دی هغه ګڼي. هغوی سره به ټرایل هغوی سره به ثبوتونه، نو که چېرته بین الاقوامي برادري یا اقوام متحده یا نور چې کوم بشري حقونه دي د بشري حقونو تنظیمونه دي هغوی که چېرې اعتراض لري نو زما حل دا دی چې په ټوله اسلامي دنیا کې اسلامک سکالرسونه دي، که هغه د ملیشیا دي، که هغه د ترکیه دي، که هغه د قطر دي، که هغه د سعودي عرب دي یا د الازهر یونیورسټۍ د مصر دي، دا ټول دی رايوځای کړي شي او هغوی د طالبانو سره یو مناظره ټایپ یو سیشن واخلي او د دې وروستو که چېرته دا فیصله غلطه وي نو طالبان دې کنوینس کړي او که چېرته غلطه نه وي نو بیا به نتایج موږ ته مخې ته راشي. نو زه وایم چې بجای د دې چې یو کس د امریکې نه یا چې کوم دی د اقوام متحده د پلیټفارم نه په دې باندې اعتراض کړي نو پکار دا ده چې دا ټول اسلامي ملکونه په کې د هندوستان علما کرام راځي، د پاکستان علما کرام پکې راځي، د دې ټولو علما کرام دې رايوځای کړي او د طالبانو سره دې کینی چې بھئی تاسو څه دې لپاره حل وباسئ، که هغه د ښځو تعلیم دی، که هغه چې د ښځو د ملازمتونو ایشو ده په افغانستان کې، او اوس که د قصاص مسله ده. اگر چې طالبان دا وایي چې دا بالکل اسلامي دی خو که چېرته اقوام متحده سره بیا هم شکوک او شبهات دي نو هغوی دې په یو جرګه ټایپ پروګرام جوړ کړي او د اسلامي دنیا چې څونه علما کرام دي، د ټاپ علما کرام دي، دوی دې راغونډ کړي او دوی دې طالبانو ته کیني. که چېرته یو بلې څنګه کنوینس کړه نو د هغې وروستو چې څه نتایج راځي نو هغه به بیا مونږ منو. کتونکو په نننۍ ورځ کې به زه ذکر وکړم چې په جنوبي لبنان کې چې کوم دی جړپونه شدید جړپونه را روان دي، بالکل یو کنونشنل روایتي جګړه چې څنګه ویلی شي یو دوه آرمیز یو بل ته مخامخ وي، یعنې د لبنان چې کوم تنظیم دی حزب الله هغه یو طرف ته دی او اخوا اسرائیلي فوجیان دي هغه بل طرف ته دي، نو هغه یو قسم لا بالکل یو کنونشنل وارفیر کې بدل شوی دی. زه به ذکر وکړم چې نن اسرائیل چې کوم دی د دې خبرې اعتراف کړی دی چې د هغوی شپږ نور فوجیان چې کوم دي هغه وژل شوي دي. د دې سره به زه ایډ کوم چې د سپټمبر د میاشتې یعنې 13 تاریخ نه را په دې خوا لبنان سره په جګړه کې یعنې لبنان په بارډرو باندې چې کومه جګړه ده په کې 40 اسرائیلي فوجیان چې کوم دي هغه وژل شوي دي. د دې نه علاوه امریکایي چارواکي د حزب الله په حواله دا وایي چې حزب الله مونږ اگر چې کمزوري کړی دی د هغوی چې کوم د جنګي صلاحیت دی هغه مونږ کم کړی دی، خو حزب الله سره اوس هم چې کوم دی هغه استعداد موجود دی یا هغه صلاحیت موجود دی چې د بارډر نه اخوا چې کوم دی سیمې وولي یعنې اسرائیل باندې هغوی د راکټو یا د میزایلو په ذریعه اټیک وکړي. د دې دا مطلب دی خو دغه اوفیشل ورسره دا هم وایي چې حزب الله له شکست ورکول ډېر لرې دي. مطلب د اوسه پورې چې څومره د اسرائیل اپریشن دی د حزب الله خلاف که په کې د حزب الله د ټاپ 2 لیډران هم مړه شولو، په کې حسن نصر الله شامل او د هغې نه وروستو چې کوم لیډرو مخکې ورځو کې وفات شو نو هغه دواړه چې کوم دي اگر چې
شکست نه دی ورکړی، دغه ټاپ لیډرشپ یې ول وجلی دی. نور چې کوم د هغوی د مطبوعاتي ادارې چې کوم دی د حزب الله کسان دي هغه هم وجلی دي په اپریشنونو کې. اوس هم اسرائیل دغه ګټه ناممکن ده. نو دغه یو اس آفیشلز وایي، امریکایي چارواکي وایي چې حزب الله له شکست ورکول د دې وخت نه ډېر لرې دي. د دې ترڅنګ زه به ذکر وکړم چې امریکې سره انساني همدردۍ جذبه راوچته شوې ده. ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې په غزا کې جنګ ودرولی شي او یو وقفه یو سیز فایر وکړی شي، او دغه ځای کې چې کوم متاثرین دي د خوراک نه چې کوم محرومه خلک دي دوی ته د خوراک چې کوم فراهمي ده هغه ورورسي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې بایډن سره یا د هغه چې کوم وزیر خارجه دی انټوني بلینکن سره د غزا د خلکو فکر څنګه پیدا شو. د هغې فکر ځکه پیدا شو چې بایډن یو لیم ډک پریزیډنټ دی. یو څو میاشتې کې به هغه ختم شي، دسمبر میاشت سره، او د جنوري تقریبا 20 تاریخ باندې به ډونالډ ټرمپ راشي او په باقاعده توګه به هغه خپلې پالیسۍ چې کوم دی هغه نافذ کړي. نو د امریکې د وزیر خارجه دا بیان مطلب دا دی زه د خپل دا هڅ کوم چونکې دوی روان دي او په قتلونه چې څونه وشو په غزا کې یا نو په هغې کې دوی براه راست که نه دي ملوث، نو انډایرکټ پکې ضرور ملوث دي، ځکه چې د اسرائیل هره فیصله دوی مني او د هغوی چې کوم اقدام دی که اقوام متحده فورم باندې دی که په اقوام متحده سلامتي کونسل په فورم باندې دی، نو امریکا کلک ولاړ دی د اسرائیل سره. نو زه دا ګڼم چونکې دوی روان دي او تقریبا 40 خلک یې په غزا کې مړه کړل، نو د دوی لاسونه د هغوی په وینو کې رنګ دي. نو زه وایم چې په آخره کې دوی تلل غواړي، نو دوی صرف یو چې کوم دی یو فیس سیوینګ اغستل غواړي. نو ځکه د سیز فایر او د جنګونو د بندېدو خبره کوي. زه په خپله غواړم چې جنګ ختم شي، خو جنګ د اصولو په بنیاد باندې ختمېدل پکار دي او یو پایدار امن چې مخې ته راشي او یو پایدار حل چې مخې ته راشي. نو زه د دې داسې جنګ د خاتمې په حق کې یم. کتونکو زه به لږ د دې هم ذکر وکړم چې تېر ورځ په سوشل میډیا کې اذانونه وایي. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه په آخره کې د دې خبرې ذکر وکړم چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په سوشل میډیا باندې دا خبرونه خورېږي چې چین غواړي چې هغوی دلته په پاکستان کې چې کوم د هغوی څومره آفیشلز دي یا چې کوم د هغوی کمپنۍ دي یا نور څه دي د دې د سکیورټي لپاره به چینی ټیمونه پاکستان ته راځي. نو پاکستان په باقاعده توګه د دې خبرې تردید کړی دی او ویلي دي چې په دې خبرونو کې هیڅ قسمه صداقت نشته دی. کتونکو دې لړ د وزارت خارجه ترجمانه ممتاز زهرا بلوچ بیان مخې ته راغلی دی او ویلي دي چې به پاکستان به په خپله سکیورټي ورکړي. پاکستان یو ذمہوار ملک دی. کتونکو دا د نننۍ ورځ ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.